بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. د سورة محمد د آیاتونو ترجمه او تفسیر کې موږ او تاسو تر شپږم آیت پورې تیر درس کې را رسیدلی وو، او د درس په شروع کې موږ او تاسو د خبره یاد کړ په تفصیل باندې چې د سورة محمد یو بل نوم څه شی ده؟ سورة القتال، د قتال او د جهاد سورت. دا چې تاسو شکر د الحمدلله د جهاد صف ته راوتلی یاستئ، د جهاد په جبهه او په سنگر کې یاستئ، او د ځوانۍ ژوندم د جهاد لارې توقف کړی ده، نو سورة القتال یا سورة محمد باندې ځان پوکول، په سورة الانفال، سورة التوبه باندې ځان پوکول، په سورة الاحزاب باندې ځان پوکول، دا د موږ تاسو لپاره ضروری دي. په سورة الاحزاب ځان پوکول ځکه ضروری دي چې په هغه زمانه کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه اصحابانو پسې هم د کفر ډېر ډلې او حزبونه راجمع شوي وو، او په موږ تاسو پسې هم راجمع شوي دغه څه ده کنه. سورة براءت باندې ځان پوکول ځکه ضروری دي چې په هغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم، اصحاب کرامو، مسلمانانو له کفر نه خپل براءت اعلان ک او خپل ټول اړیکې د کفر او کفارو سره پرې کړي. موږ او تاسو هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اړیکې له کفارو سره پرې کو، او که د کفارو سره څه اړیکې پالو یا ساتو، هغه به د شریعت مطابق به وي، د الله د دین مطابق به وي، د قومیت او د خپلوۍ په بنا باندې به نه وي. د سورة الانفال په هغه کې د بدر د غزوې تفصیلي حالات پکې بیان شوي دي، او هغه په اسلام کې تر ټولو لومړی غزوه ده، او رب العالمین مسلمانانو ته پکې نصرت ور په برخه کړی، کافرانو ته ذلت ور په نصیب کړی. موږ تاسو هم همدغه یو لوی دښمن سره په جګړه کې، او دغه د جهاد آیاتونه او د جهاد سورتونه موږ تاسو ته د جهاد سم لار راخي، او له کفارو سره د تعامل مناسبه طریقه را تراخي. نو سورة محمد هم همدغه ډول مفاهیم موږ تاسو ته وایي. په دې باندې پوهېدل د دې سبب کیږي چې موږ سم جهاد وکولای شو، د جهاد په اړه باندې د موږ هم تصور او عقیده سم شي، او هم عمل سم شي. راځو وم آیت شریف ته الله تعالی فرمای: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی. یا د حرف ندا ده، د غږ حرف ده، د आवाज، لکه پښتو کې چې څوک چاته غږ کوي و فلانه، یا په فارسی کې ورته وایي ای فلانی، په عربي کې ورته وایي یا فلان. یا د څه لپاره ده؟ په یو چا باندې د غږ کولو چې هغه متوجه شي، حرف ندا ده. یا ایها الذین، ای هغه خلکو آمنو چې ایمان یې راوړی دی. ځینې خلک لفظي ترجمه غلطه کوي، ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی ده، هغه د آمنتم ترجمه ده کنه. آمنتم خو د مخاطب صيغه ده، او دلته خو د غایب صيغه راغلی ده، دلته د جمع غایب صيغه راغلی، او هغه د جمع مخاطب ترجمه ده. نو روغه ترجمه یې ده چې ووایو ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړی ده، ټول هغه خلکو چې ایمان یې راوړی ده. او ځینې علماء لنډه ترجمه داسې کوي ای مؤمنانو، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو، داسې هم ترجمه کوي، خو لفظي ترجمه یې هغه مخکینی ده. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی. ان تنصروا الله، کچیر تاسې نصرت وکوي د الله تعالی. الله تعالی
له بندگانو نه د نصرت غوښتنې ته اړ نه دی. الله په خپل عزیز دی، الله په خپل غالب دی، الله په خپل قوي متین دی، الله په خپل قهار دی، الله په خپل علی کل شیء قدیر دی. الله د چا مرستې ته محتاج نه دی. نو مقصد به دلته څه شی وي؟ مقصد یې دا دی ان تنصر الله کچېرې تاسې د الله د دین مرسته وکوئ، د الله له دین نه دفاع وکوئ، د الله د دین د اقامې دپاره کار وکوئ، د دښمنانو مخه ونیسئ چې دین او دینوالا خلک پایمال نه کړي. کچېرې تاسې د الله د دین مرسته وکوئ ینصرکم نو الله به د تاسې مرسته وکړي. الله تعالی به تاسو ته توفیق درکړي. ځینې علماو د ان تنصر الله ترجمه داسې کړې ده ځینې مفسرینو که ان تنصروا نبی الله که تاسې د الله د نبی مرسته وکوئ د ده په ژوند کې او د الله د نبی د شریعت مرسته وکوئ د ده د وفات نه وروسته. نو معنا یې ټوله یوه ده چې د دین نصرت کول دي. که د پیغمبر نصرت ده هم د دین نصرت ده، او که د دین نصرت ده هم د دین نصرت ده، او که د امت او د مسلمانانو نصرت کول دی بیا هم د دین نصرت ده. ینصرکم الله به د تاسې نصرت وکړي ویثبت اقدامکم او الله به د تاسې قدمونه ټینګ کړي. یعنی الله به تاسو ته ثبات او توفیق در په نصیب کړي د کفارو په مقابل کې به ټینګ ولاړ یاستئ، ښه جهاد او قتال به کوئ، د هغوی نه به مو په زړونو کې ویره نه راځي، میدان به نه ور پرېږدئ. همدې ته ورته مفاهیم د سورت انفال په یو آیات کې هم بیان شوي. الله تعالی فرمایي په سورت حج کې ولینصرن الله من ینصره خامخا به الله نصرت کوي من د هغه چا ینصره چې د الله نصرت کوي، یعنی د الله د دین نصرت کوي، د الله د شریعت نصرت کوي، یا د پیغمبر په ژوند کې د الله د پیغمبر نصرت کوي. ويثبت اقدامکم او الله تعالی به تاسو قدمونه ثابت کی. د جنگ په میدان کې به تاسو له کفارو نه تښتئ نه، په تاسو باندې به الله تعالی ثبات او صبر را نازل کی، د تاسو زړونه به قوي کی، د کفارو نه به رعب زړونو ته او ذهنونو ته نه راځي. په سورۃ انفال کې هم رب العالمین دغه د تثبیت اقدام خبره کوي. الله تعالی فرمایي اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. یاد کا وخت چې وحی وکول استرب ملائکه ته ورته امر وکاوه چې زه لتاس سره يم، تاسې ثابت قدمه کوي هغه خلک چې ایمان یې راوړی، د کفارو په مقابل کې د هغوی مرسته وکوي، د هغوی زړونه مطمئن کوي. کله رب العالمین دغه د ثابت قدم کولو کار منسوبوي ملائکو ته، خو بیا هم د الله امر شو، ځکه الله امر ورته کوي چې تاسې داسې وکوئ. او کله الله تعالی بیا د ملائکو نه مستقیما خپل ځان ته منسوب کوي. لکه د سورۃ محمد په دې آیت کې الله تعالی خپل ځان ته د اسناد کوي یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. که تاسو د الله نصرت وکوئ، د الله د دین نصرت وکوئ، الله به تاسو نصرت وکوي. او د سورۃ انفال په آیت کې بیا د دې چې الله تعالی ملائکه ته وایي تاسو د ماده د بندگانو قدمونه پښې ټینګې کوي د کفارو په مقابل کې. نو حاصل یې دا ده چې څوک د الله په دین باندې غیرت وکوي، د الله د دین د نصرت لپاره راوځي، رب العالمین به دغه خلکو مرسته کوي، دغه په کارونو کې به برکت اچوي، دغه به حوصله ورقوي کوي، دغه به مرمۍ هدف ته رسوي، دغه د دښمنانو په زړونو کې به ویره ور اچوي، دوی ته به استقامت په نصیب کوي،
د مشکلاتو او د تکلیفونو په وخت کې به د زغم او د صبر حوصله ورکوي ورته. دا هغه معنوي تثبیت دی، معنوي ټینګوالی دی چې په معنوي لحاظ باندې به دا خلک هم د الله په دین باندې ټینګ وي، هم د کفارو د مقابلې لپاره په میدان کې ټینګ ولاړ وي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ان تنصروا الله، که تاسو د الله د دین نصرت وکوي، ینصرکم، الله به د تاسو نصرت وکوي، ويثبت اقدامکم، او رب العالمین به ټینګ بکی قدمونه د تاسو. په دې آیت باندې تر دې ځپور خو پوه شو کنه، په لفظ کې خو څه مشکل نه ده پاتې چا سره. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. والذین کفروا، او هغه کسان چې کافران دي، کفر کړی دی، کفر لارې نیولې، هغه کسان چې کفر یې کړی دی. فتعسا لهم واضل اعمالهم. اوس د تعس ټکی راځي چې د تعس د ټکی معنا علما و څه شي کړی ده، د تعس د ټکی په معنا او باندې ځان پوه کوي، روانه ترجمه بیرته دوباره کوو بیا خبر باندې پیږو. علما و د تعس د ټکی ترجمه په بیلا بیلو معناګانو باندې کړی ده. اصل کې وي د تعس ټکی د توای چې یو انسان داسې پړ مخې په خاورو کې وغورځيږي او ذلیل شي، پړ مخې په خاورو کې وغورځيږي، دته تعس یا تعاس وایي ورته. خو علماء چې په دې آیت کې د تعس د ټکی ترجمه کړې دي، نو ابن عباس رضی الله عنه او ابن جریج رحمه الله هغوی دا وایي چې تعس لهم یعنی حزنا لهم، خفګان دی وي د هغوی لپاره. هغه کسان چې کافران دي، کفر لارې نیولې، خفګان دی وي د هغوی لپاره. سودی رحمت الله علیه وایي چې شقاء لهم، کم بختی بدبختی دی وي د هغوی لپاره. ځینو علماء بیا ویلي چې هلاکا لهم، هلاکت دی وي د هغوی لپاره. ځینو علماء بیا ویلي خیبتا لهم، نامرادی دی وي د هغوی لپاره، هدف ته د نه رسیږي. ځینو نور بیا ویلي قبحا لهم، بدی او شمتیا دی وي د دوی لپاره. ځینو نور بیا ویلي چې شرا لهم، تعسا لهم شرا لهم، شر دی وي د دوی لپاره، خیر دی لري. ځینې بیا ویلي چې انحطاطا وعثارا لهم، ذلت لویدل، پړ مخې پریوتل دی وي د دوی لپاره. ځینو د هلاک معنا کړی ده، ځینو د پړ مخې غورځېدلو معنا کړی ده. خو دا ټولې معناګانې چې راجمع کې، نو هغه حاصل یې دا ده چې شر دی وي د دوی لپاره، ښه ورځ دی نه ویني، په ښه حالت کې د دوی نه وي. غم، خفګان، کمبختی، ذلت، پړ مخې پریوتل، انحطاط، لویدل، دا ټولې معناګانې مفسرینو او علماو د تعس د ټکي کړي دي. نو ګوري دا اوس یو خیره شوه که نه شوه؟ دا یو خیره شوه، دا فرضی چې بد دعا ورته وایي. و دې ته متوجه شي چې دا بد دعا چا وکوله دغو خلکو ته؟ الله کړې ده. د الله خیره به د دوی په حق کې خامخا لازمي وي که نه وي؟ یقیني کېدل، عملي کېدل به لازمي وي که به نه وي؟ الله دوی ته د دوی بدی بیانوي، دوی ته د بدی خبره ورته کوي چې دوی د بدی ورځ او د بد حالت سره مخ شي. د بنده له لوري دا خیره ګڼل کیږي، د الله له لوري نه، دا د خپل حکم اعمال یې ده، د الله د حکم تطبیق د دوی په اړه باندې. والذین کفروا، او هغه کسان چې کافران دي، د کفر لارې نیولې، فتعسا لهم، نو شر دی وي د هغوی لپاره، ذلت دی وي د هغوی لپاره، خفګان دی وي د هغوی لپاره، هلاکت دی وي د هغوی لپاره، لویدن او پړ مخې پریوتل دی وي د هغوی لپاره. واضل اعمالهم، او الله تعالی به ضایع کی، الله تعالی به بی اثر کی، الله تعالی به باطل کی
عملونه د دوی د اضل اعمالهم ټکی ور مخکې متاثره تیر شوی ده امغه ترجمه او امغه معنا ده دلته د کافرانو او د مسلمانانو د دواړو حالت داسې یو د بل په مقابل کې بیان شو په مخکینی آیت کې رب العالمین فرمایل هغه خلکو چې ایمان راوړی ده بلکې توي ای خلکو د چا چې ایمان راوړی که تاسو د الله نصرت وکوي نو الله به د تاسو نصرت وکوي او د دښمن په مقابل کې هم ثابت قدمه کی او هغه کسانو چې کفر کړی ده نو هغه بل شقاوت بدبختی ذلت مات شکست هلاکت سره مخشي او عملونه به هم هیڅ ځای ونه نیسي هغه عملونه چې دوی ورته خوشاله دي چې دوی داس فکر کوي چې موږ ډیر عملونه کړی دي لکه په دې اوس زمانه کې چې یو زماني کافران په خپل عملونو باندې فخر کوي څوک وایي موږ مکتبونه درته جوړو څوک وایي موږ څاګانې درته وباسو څوک وایي موږ سرکونه درته جوړو څوک وایي موږ تنخواوي درکو څوک وایي موږ دواوي درته راوړو څوک وایي موږ کلینیکونه درته آبادو خو دا ټول عملونه دوی د کفر سره کوي که دوی کفر نه کولای په الله باندې د الله د دین مخالفت یې نه کولای نو بیا به د دوی دغه عملونه ضایع کېدل نه خدا چې دوی د عملونه د کفر په حالت کې کوي نو د عملونه یې ضایع دي د دوی څه اجر او ثواب ورته نشته ده اضل اعمالهم الله تعالی به باطل کی عملونه د دوی ذالک دغه عملونه باطلول د دوی دا به ولي کیږي سبب څه شي ده بانهم دا په دې چې دوی ذالک دغه د عملونو باطلول او دغه هلاکت د دوی په حق کې دا په دې ده بانهم چې دوی کرهو بد ګڼلای ما هغه شریعت هغه وحی هغه قرآن انزل الله چې الله تعالی نازل کړی فاحبط نو الله تعالی حبط کړ الله تعالی باطل کړ الله تعالی تباہ او برباد کړ اعمالهم عملونه د دوی وز د کریهو ما انزل الله ټکی په دې باندې لږ تمکیګ راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قریشو کفارو د عربو نورو کفارو او بیا يهودو او نصاراو ورسته مجوسو دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت بد وګاڼه او د دې شریعت پر اتک کې د خپل کفر او د خپل پادشاهي او د خپل امپراتوري او د خپل دولت او د خپل شان او شوکت یا د خپل هغه باطل عقیده چې دوی ور باندې ټینګ و د غي زوال او د غي بطلان ولید نو بیا دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شریعت سره دښمنی کوله دا به ویل د جنجال مونږ ته ټول لسی شي را جوړ ده له قران نو له شریعت را جوړ ده ترڅو چې دا قران نو راغلی بس زوی بل پلار سره وسیده لور بل مور سره وسیده خزه بل خاون سره وسیده خاون بل خزه سره وسیده خو چې دا قران را نازل شو یو ور کورنۍ وخت ټوټه ټوټه کړي پلار له زوی بیل ک زوی له پلار بیل ک ورور له ورور بیل ک خلک سره وخت ټوټه ټوټه کړه نو بیا به دوی ملامتاوه څه شي قران به ملامتاوه اسلامي شریعت به ملامتاوه نو بیا به کینه ور سره کول او دا شریعت به بد غاڼه دغه بد غنل د شریعت یا دغه بد غنل د ما انزل الله دا یوازې په هغه زمانه کې نه و دا په اوس زمانه کې هم شته ده د موږ او تاسو په د اوسنۍ زمانه کې هم د موږ او تاسو په خلاف د ټول کفار را جمع شوي په څه سبب دي موږ څه غوښتل ما انزل الله موږ هغه څه غوښتل چې الله را نازل کړي په هغه څه باندې موږ خپل نظام اقامه کاوه جوړاو په هغه څه باندې موږ خپل ژوند خاصه کاوه په هغه څه باندې موږ خپل چارې برابرولې په هغه څه باندې موږ خپل ولس اداره کاوه چې الله را نازل کړي دی الله د شریعت مطابق دی الله د کتاب مطابق دی الله د پیغمبر د سنت مطابق د شریعت د احکام مطابق کافرانو موږ نه څه غوښتل ویل موږ سره د موږ قوانين ومني د موږ دیموکراسي ومني د موږ د بشر حقوق ومني د موږ د ملل متحد قوانين ومني د موږ د امنیت شورا فیصله ومني د موږ اخلاق ومني د موږ لباس ومني د موږ نصابونه ومني او دا په کوم شي چې تاسو یاستئ دا پرېګ دی ولی دا بد شي دا تاسو لمنګ نه پردي کوي د موږ په مقابل کې هم دري تاسو نه ترهګر جوړي
تاسو د نړیوال ټولنې په مقابل کې درئ د تاسو او د نورو ولسونو قومونو ترمنځ بیلتون راولي نو دا پرې دی دا بد شی ده د تاسو کومه طریقه چې ده دا بد ده دا اوس موږ تاسو ګورو دوی چې په موږ تاسو بد وایي په جهاد پسې په مجاهدینو پسې چې بد وایي دا د څه وجه نه وایي چې د مجاهدینو لاسونه ډېر غټ غټ دي سترګې بدرنګ دي شکلونه خراب دي پښې غټې دي خدای نه خواسته ښکارونه دي په شکل کې څه بدواله ده د څه وجه نه دښمني را سره کوي د شکل دی وجه نه شکلونه خو دې موږ تاسو عام انسانانو غوندي دي کنه په شکل کې هم داسې یو څه نشته په ظاهري ډول باندې چې هغه د نفرت وړ وي خلک ورته وګوري او بیا دغه د وجه نه موږ بد راشو بدبوی خورانه نه دي بدبوی خو د دوی نه زموږ شکر د پورز کې 15 ځله خپل ځانونه پاکو او داس کوو حتما په جمعه کې یو ځل خو خامخا غسل کوو د موږ بدنونه پاک دي تر د دوی نه موږ شراب بدبوی شیان سیګریټ دا شیان نه استعمالو د موږ خلیم پاکي موږ خو خوشبوئی زی موږ عطر هم ښه استعمالو موږ طهارت او نظافت په ظاهري لحاظ باندې هم پاک یو او په باطنی لحاظ باندې هم د دروغ او د جفا د ظلم د ناروا د خیانت د غدر د بدنیتی د شرک د کفر د بدعت د دینه لري هم په باطنی لحاظ باندې پاک یو او هم په ظاهري لحاظ باندې پاک یو نو د دوی د دښمنی لمن سره په څه باندې ده په منزل الله باندې دوی کریه ما انزل الله دی بد غنی هغه څه چې الله نازل کړي او موږ تاسو غواړو څه هغه څه چې الله نازل کړي نو دښمنی ټوله د موږ سره د دوی د ما انزل الله په بنیاد باندې دوی وای ما انزل الله پرېګ دی هغه څه چې الله نازل کړي هغه شریعت چې الله را لېږلی هغه طریقه چې پیغمبر پرېښی تاسو دا پرېګ دی لمنګ سره په یو لار باندې لاړ شي او هغه اسلام ومني چې منګ یې درته جوړو نه هغه اسلام چې پیغمبر راوړی د تاسو ته دوی خپل ځان نه یو ډول اسلام جوړ کړی ده هغه ته دوی وای منځلاري اسلام یا معتدل اسلام تاسو دلته ماسکر کې د يرغل په وړاندې کتاب پروت دی په هغه کې یو مکمل فصل دی منځلاري اسلام یا امریکایي اسلام هغه اسلام چې دوی جوړ کړی دوی ارکان ورته ټاکلي دوی حدود ورته ټاکلي دوی ورکه د خو د بد تعین کړي هغه ټول په تفصیل باندې په کتاب کې راغلی نو دوی مونږ ته وایي چې کوم چې الله نازل کړی هغه پرېږ دی او په هغه څه باندې روان شي چې مونږ درته معرفي کړي ترڅو لمنګ سره پیوند واخلئ مونږ سره په یو لار باندې لاړ شئ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء دوی دوست غني چې تاسو هم کافران شئ لکه دوی چې کافران دي فتكونون سواء نبي ابا یو ډول شي ټول به یو شي شي و دوی من خپل قوانینو ته وربولي خپل اخلاق ته وربولي د خپل قوانینو د خپل اخلاقو د خپل نظریاتو د خپل احکامو د خپل رواجونو فیشنونو د خپل اصولو د خپل نصابونو لپاره قسم تعلیمی نشراتي تبلیغاتي وسایل په کار اچولې دي ترڅو موږ له څه شي نه واړوي لما انزل الله نه او څه شي ته ورواړوي هغه چې دوی غواړي د دوی د اهواو او د دوی د خپل خواهشاتو نه راوتلي مفاهیم او نظریات شي هغه ته موږ وربولي او دښمنی را سره په څه ده ما انزل الله کره ما انزل الله دوی د هغه څه سره دښمنی کوي هغه څه بد غني چې الله نازل کړي ذالک تغه هلاکت او بدی دی دوی ته ذکر په برخه چې دوی کره ما انزل الله دوی بد غني هغه شریعت چې الله نازل کړي فاحبط اعمالهم نو دوی عملونه یې ور باطل کړل د دوی عملونه به الله ور باطل کی دوی که څومره مصارف وکوي څومره د ښېګڼې کارونه وکوي او په ظاهر دوی ورته خوشاله وسی چې موږ لوی لوی کارونه وکول نو د الله په نسبت باندې د دوی دا کارونه هیڅ ارزښت نه لري الله به ور باطل کی ولی ځکه د نیک عمل لپاره شرط ایمان دی د ایمان په حالت کې به کوي د پیغمبر په طریقه باندې به کوي
او د الله د رضا په خاطر باندې به کوي، د شهرت او د نامه او د ریا په خاطر باندې به نه کوي. دوی ایمان نه لري، د شهرت په خاطر باندې کوي، د پیغمبر طریقه دوی بده ګڼي. کرهوا ما انزل الله. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. په دې آیت کې رب العالمین د مکی قریشو ته یا عموما د غي زماني کفارو ته دا ور یادوي چې ګوري تاسو یوازینی خلک نه یاستئ چې د پیغمبر مخالفت هم کړی او د الله له لوري د راغلي شریعت په خلاف باندې ولاړ یاستئ، دا بد ګڼئ. بلکې تر تاسو مخکې ډیر زورور خلک نور و، ډیر لوی قومونه و چې لښکر یې درلودي، توانایي یې درلودي، قوي اقتصادونه یې درلودل، ځمکې به یې آبادولي، څیرلي، کرلي، باغونه یې درلودل. خو چې کله یې کرهوا ما انزل الله وکاوه، د الله د شریعت په خلاف ودرېدل، نو الله تعالی هغوی تباه کړل. الله تعالی په هغوی باندې تندرونه نازل کړل، الله تعالی په هغوی باندې بادونه راوالوزول، الله تعالی هغوی باندې داسې ملایکه راولېږلي چې په یوه کریغه په یوه چیغه باندې دا ټول هلاک کړل. الله تعالی زلزلې ور باندې راوستي، طوفانونه الله تعالی ور باندې راوستل، بادونه ور باندې شپه ورځ مسلط کړل، الله هغوی هلاک کړل. او د دغه هلاک شو خلکو کلی، ځایونه، کورونه، سیمې دا تر اوسه پورې موجود دي. لاړ شي وی ګوري، الله تعالی دغه زمانه کفارو ته وایي په نور آیاتونو کې دي، نور سوراتونو کې تاسو چې کله شام ته په دې لار باندې ځي سبب یې گاور باندې تیریږي، د تباشو خلکو، د تباشو قومونو کورونه تاسو ګوري، دغه معنی ګوري، دغه قصرونه ګوري، دغه وچ څاګانی ګوري، دغه وران شډل ویجاړ فصلونه دا ګوري. نو تاسو عبرت ولته نه اخلئ. تاسو خو نه عمر لوی یاستئ لکه دوی چې و، نو عمر په غرونه کې ځان لپاره قصرونه تراشلای شي لکه دوی چې تراشلی و، نه عمر لوی دی او بو بندونه لري لکه په یمن کې چې هغوی درلودل سد معرب، نه دومره لوی باغونه لري لکه هغوی به دومره باغونه درلودل چې په میلیونو باندې به دوی د ونو د سوري لاندې روان ول. په دې لارو به له دواړو خواونه د دوی باغونو او ونو سوري کړي و، دا سفرونه به په سورو کې و. بیا به کله دا ویل چې یا الله دې موږ دا سفرونه لږ سره وشکوه، داسې لرې که باعد بین اسفارنا، دا دې موږ سفرونه لږ غوڅ که دا باغونه لږ منځ کې خالي ځای هم راشي، هسې ځان ته ښې راکول. یعنې د باغونو نه او د میوو نه او د ښکلا نه د سیورو نه به دې نه موږ تنګ شوي، بس داسې لږ آزاده فضا کې هم لږ سفر وکړو لکه ځان ته چې ښې راکوي. یا الله دې موږ د باغونه لږ تباه کړه ته چې د ځمکې هم لږ لوڅې شي او موږ هم داسې لږ صحرا کې هم مزل وکړو. څونه احمق خلک. نو الله فرمایي چې افلم یسیروا فی الارض، آیا نه دي ګرځېدلي دا خلک په ځمکه کې، یا نه ګرځي دا خلک په ځمکه کې، فینظروا چې وګوري کیف کان څنګه و عاقبة الذین نتیجه او انجام د هغو خلکو من قبلهم چې له دوی نه مخکې و. الله فرمایي ورته چې خلکو تاسو وګرځئ شاوخوا ته، وطنونه، کلي، ولسونه، قومونه، تاریخونه، دا وګورئ چې کوم خلکو چې کرهوا ما انزل الله کړی دی، الله د قانون په خلاف دی، الله د دین په خلاف دی، الله د پیغمبر په خلاف دی، الله د شریعت په خلاف باندې ولاړ دي، هغوی سره الله څه کړي دي. نو چې تاسو وګورئ چې هو دا دومره زورور خلک او الله هلاک کړي، موږ خو له هېڅ شی نه یو، موږ به خامخا الله هلاک، نو ګوندې تاسو سمې لارې ته راواوړئ او تاسو د پیغمبر مخالفت ونه کوئ. دمر الله علیهم، ورونړول الله تعالی په دوی باندې کورونه او ښارونه او وطنونه د دوی. دمر یدمر تدمیرا، تبا کول، نړول، ورزول، ورانول، په دې معنا باندې. دمر الله علیهم، الله تعالی وران کړل په دوی باندې قصرونه د دوی، کورونه د دوی، باغونه د دوی، وطنونه او ښارونه او کلی د دوی. داسې راول ویدل چې چتونه یې
اول راولوېدل او دیوالونه بیا ورپسې راولوېدل، دوی تیلاندې شول هماغلته ورک شول. وللکافرین او د کافرانو لپاره چې دا اوسني کافران دي په مکه کې، د مکې په شاوخوا کې، که یهود دي که نصارا دي که مشرکین دي، امثالها نتیجه به وي په مثال د دوی د نتیجې، همداسې څه به ورسره الله وکوي لکه هغوی سره یې چې کړي دي. که دوی د پیغمبر له مخالفت نه لاس نه اخلي نو الله تعالی به له دوی سره هم همداسې څه وکوي چې د پخوانیو کفارو سره یې کړي، داسې به یې هلاک کړي لکه پخواني کفار یې چې هلاک کړي دي. راځئ موږ او تاسې د دې آیت شریف په رڼا کې خپل اوسنی واقعیت او د اوسنیو کفارو اوسنی وضعیت ووینو. د دې آیت شریف په آینه کې امریکایان، اروپایان، استرالیایان، کاناډایان او د دې ملګری دا په دې خاطر په موږ پسې راټول شوي دلته چې د موږ دین یې بد راځي، شکلونه د موږ بد نه راځي ځکه ښکرونه نه لرو او د حیواناتو غوندې ببر او بدبوی هم نه یو. د دین په خاطر را سره دښمني ده. راټول شوي دلته او د موږ له مخې قرآن پورته کوي، خپل تلمود او انجیل د موږ مخې تږدي، د موږ له مخې د قرآن شریعت او د قرآن دین دا لري کوي، په ځای باندې وضعي قوانین چې دوی خپل جوړ کړي دي هغه راوړي او دلته د موږ په ژوند کې په موږ باندې تطبیقوي. خو که دوی هم یو وارې تر دوی مخکنیو خلکو ته وګوري نو باید عبرت واخلي او دا کار نه واوړي. تر امریکایانو د مخې روسان راغلي وو، روسان تر امریکایانو دلته ډیر راغلي وو او روسانو دومره وسایل له ځان سره راوړي وو، دومره ټانګونه یې راوړي وو، دومره تیاری یې راوړي وي چې مجاهدینو به د روسانو کاروانونه وسوځول نو بیا به په دې سرکونو باندې د 100 ټانګونو او موټرو داسې کتارونه ولاړ ول او سرکونه به ور باندې بند شول. یو ورځ دوه ورځ به جګړه وشوه، ټانګونه به وسوځېدل، موټر به وسوځېدل، بیا به داسې 1 کیلومتر، نیم کیلومتر، 200 متره، 300 متره په اندازه پای در پای یو په بل پسې متصل سوځېدلي ټانګونه ولاړ ول. دا زه د چا کیسې درته نه کوم چې ما له بل چا اورېدلي یا مې عکسونه لیدلي، دا د ما د ژوند کیسې دي، ما په خپلو سترګو لیدلي دي. موږ به په دې 100 ټانګونو په منځ کې په څنګ باندې به تېرېدلو، بیا به د دې دپاره چې سړک ځان ته خلاص کړي د روسان، ځکه سړک خو به بند و، جګړه به ختمه شوه، د بل وخت لپاره چې سړک خلاص کړي نو بیا به یې ښه لویه قوه راوسته، یا به مجاهدینو چې هغه جنګ محدود جنګ به و، ډېر وسایل به ورسره نه و، بس چې وسایل به خلاص شو بیرته به خپلو جبهاتو او مرکزونو ته وګرځېدل، نو بیا به دوی کرندونه راوستل او دغه سوي موټر او ټانګونه دا به وړل نه روسانو سره اوسپنه ډېره وه، دا به د سړک په غاړو باندې دواړو خواو ته ودرول او یو د بل په سر به یې کېښودل چې ځای ډېر ونه نیسي. د 2 مقصدو لپاره، یو مقصد دا چې دا لاره وزګاره شي، سړک وزګار شي، دوی ګشت و ګذر وشي، ترانسپورت بیرته چالان شي، او دویم به له دې 100 ټانګونو د دوی له دې وسپنو د سړک دواړو غاړو ته دیوالونه جوړ کړل چې د مجاهدینو نه پناه شي. که په تاسې که څوک د کندهار خواته بلد وي یا د دغې سیمې، تاسې د میوند او د کشکناخود د دې سیمې خلک تاسې هلته پوښتنه وکوئ، دغه ډول ټانګونه ولاړ وو، د کابل او د جلال آباد په لاره باندې همدغه ډول ټانګونه ولاړ وو، د هرات او د کندهار په لاره باندې همدغسې به ټانګونه ولاړ وو. هر چی دومره وسپنې به پرتې وي، دومره وسپنې به پرتې وي چې بیخي د دې امکان نه و چې یو څوک د وسپنې راټولې کړي. په څو کلونو کې بیا دغه نه وروسته د کباړي مخلوق شپ سره پیدا شول، د خاینان، غداران، د تنظیمي غله، دوی بیا په لکونو نه په میلیونونو ټنه وسپنه بیا خرڅ کړه. نو روسان دلته الله تبا کړل. امریکایان که ډیر لري نزي د چنګیز او د هلاکو د زمانه کیسې ناوري،
نو یو واره د انګریزانو نه پښتنه وکوي لړ دي چې د انګریزانو ارشیفونه دی وګوري د انګریزانو تاریخونه دی وګوري انګریزانو دا وطن درې ځله نیولای وو درې ځله دلته راغلی وو خو الله داسې تباه کړل د همدغو شاړو شډلو بې وسلې او بې اقتصاد او کمزورو او بې تجربې افغانانو په لاس باندې چې یو ځل د مکناټن لښکر د انګریزانو لښکر له کابل نه را په منډه شول مخ په جلال آباد او داس په بوتخاک او تیزین او سروبي جګدلک او خوګیانی او اسارک خوګیانی او سرخرود په دې باندې جلال آباد ته راتلل چې له کابل نه را روانېده د انګریز لښکر نو 100,000 کسان ورکیو څو زره 100,000 کسان ورکیو خو چې جلال آباد ته را رسیدل نو یوازې یو کس ژوندی پاتې و بس یو کس د ډاکټر برایډن په نامه باندې هغه هم په زخمی حالت کې ژوندی پاتې و د 100,000 کسانو نه په 1.5 کیلومتره مسافه کې یا 110 کیلومتره مسافه دی کابل نه تر جلال آباد پورې 100,000 کسان را روان ول په لار کې افغانان د خپل بیلونو بیلچو د سیخانو د دانپور ټوپکو د تورو د چړو د دو سره د کلو خلک له هر خواب سره راپورته شول په هر غاخي په هر کندو په هر ناو په هر پوله په هر شیله کې خلک راپورته شول د 100,000 انګریزانو نه یو کس ژوندی پاتې دا داسې د اوږده پخوانی تاریخ کیسه نه ده وسنۍ د نږدې زمانې خبره ده د دوی په ارشیفونو کې دغه نمونه د ټول کیفیتونه عکسونه د رسمونه چې دوی جوړ کړي د ژوندۍ الته په خپل تاریخو کې نو موږ امریکایانو ته وایو چې امریکایانو تاسو د مخکنی خلکو ته وګورئ چې هغه سره الله تعالی څه وکړ په دې وطن څنګه یې تباه کړ دغه کمزور افغانانو په لاس باندې تاسو روسانو ته وګورئ روسانو په یو وخت باندې چې د بمبار لپاره څومره تیاری رالو زولې تاسو اټکل څه ده چې په یو وخت به دوی څو تیاری رالو زولې د بمبار لپاره په یو وخت به اتیا تیاری رالو زولې 90 تیاری 100 تیاری 110 تیاری دا به په یو وخت باندې رالو زولې زه په هغه وخت کې کله چې روسان اول راغله زه وړو کوم ډیر مشر لا نوم یو ځای کې دیو دیوال بیخته ورته ناست و په یو وخت کې ما مسلسل د هلیکاپټر دی یو ولایت نه کابل نه یو ولایت تتلی ما 90 تیاری وشمارلې پنځم صنف کې زاغه وخت شاګرد وم 90 تیاری ما په یو وخت کې وشمارلې دی یو طرف نه تلی دا څنګه چې تلی او بیرته راتلی دیم دا یو طرف نه چې تیاری تلی او روسان غبل ولایت ته رسول 90 تیاری ما وشمارلې نن بیا نه روسان و نه بیا تیاری وي نه بیا ټانګونه و دومره ټانګونه دلته پرې خودل دومره تیاری پرې خود کله چې روسانو ماته خوړه د کمونستانو نظام ته 400 تیاری پرې وي روغ تیاری په دې کې جنگي تیاری ترانسپورتي تیاری او اکتشافي تیاری د 400 تیاری یوازې دوی ته پرې وي اوس وخت چې د امریکایانو او د دوی ګډاګیانو ته ورکړې تیاری چې د ټول راجمه کې لا 400 نه دي هغه 400 تیاری یوازې خپل غلامانو ته پرې وي نه یغه تیارو افغانستان د دوی لپاره ونیولای شو نه یې په زرګونو ټانګونو ونیولای شو نه یې په لکونو فوزیانو ونیولای شو نه یې لوی اقتصاد ونیولای شو نه یې گاوند کې نږدېوالي څه فائدہ ورسوله په دمنګ او د دوی ترمنځ فقط یو پول و 200 متره پول هغه شوروي اتحاد د ازبکستان قزاقستان ترکمنستان تاجکستان آذربایجان د سیمه خو د شوروي کې داخله کړي نو د منګو د روسانو یا د منګو د شورویانو ترمنځ فقط یو پول و هغه چې دغه یو پول من سره فاصله درلوده د وطن یو نه نیولای شو نو امریکا خو د 15,000 کیلومتر نه راځي هغه به د وطن څنګه ونیسي هغه به کومه څنډه اداره کوي کومه څنډه ته رسیدګي وکړي اسی خوشي خواري د دوی الله به دوی هم داسې تباہي لکه انګريزانو چې تباہ کړ الله به دوی هم داسې تباہ کی لکه روسانو چې تباہ کړ دا اوس هم انګريزانو او امریکایانو په افغانستان کې 800 قرارګاوې جوړې کړې وي په ټولو ولایاتو کې د افغانستان د 800 قرارګاونه اوس د دوی د شلو په شاوخوا کې قرارګاوې پاتې دي
دا 280 قرارګاوې د دوی دا ټولې شوې وتښتېدې، سیمې ورنه ازادې شوې، ولسوالۍ ازادې شوې، منطقې ازادې شوې، ولسونه آزاد شول، پوستې ختم شوې، بیسونه ختم شول. الله تعالی د همدغو مظلوم او همدغو بیچاره او همدغه بېوسلې او همدغو کشرانو هلکانو په لاس باندې چې جبهاتو ته راووتل، الله توفیق ورکړه، کافران دوی په لاس باندې ذلیله کړل، د دوی تیاری پرې رانسکورې کړې، د دوی په لاس په جوړ شوو بمونو باندې والوزول، په داسې بمونو باندې چې له یو خارجي مملکت هم نه راغلی. هر چېرې په یو کلي کې 2-3 مجاهدین په یو کوټه کې سره راټول شوي، یو ډول مواد ټکولي، هغه بل لمده کړي او بل خشته کړي او بل بیا یو بوشکره پیدا کړی ده، بل بیا یو ټیم ممبر پیدا کړی ده، بل بیا یو زاړه لاینونه راوړي وصل کړي، بل بیا چېرته یو زوړ استعمال شوی یا یو ارزانه غوندې ټلیفونګی پیدا کړی دی. دا ټول تاسو په خپلو کورو کې جوړ کړي دي، او که دا چېرې داسې په پیټیو کې بند ګریسبند له بله خوا نه درته راتلل، دا ټول په کورو کې جوړ شوي دي. یو ټانک به $1,000,000 قیمت درلوده، $2,000,000 قیمت به درلوده. د 200 روپیو د 200 افغانیو مواد مجاهدینو را جوړ کړل، ورته یو ټانک ته به کې یو ټانک به ورباندې پورته د 2 میلیونو ټانک به د خپلو ټولو عصري وسایلو سره ټوټه شو، دوی به ورسره وپاشل شول. دا د الله نصرت دی. وللکافرین امثالها، الله فرمایي چې د قریشو کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه کفارو ته به امغه ډول نتیجه او عاقبت وي لکه د پخوانیو قومونو چې وو. اوس وخت هم کافرانو ته به رب العالمین د اوسنیو موجودو کافرانو ته به الله امغه سي شکست، امغه سي بد انجام ور په برخه کې لکه د دوی مخکنیو ته چې ور په برخه کړی. که یوازې په افغانستان کې مثالونه واخلو، نو امریکا او د دوی ملګرو ته به الله داسې شکست ور په برخه کې لکه تر دې مخکې چې روسانو ته ور په برخه کړی او تر هغوی مخکې چې انګریزانو ته ور په برخه کړی و. دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك، دغه د کافرانو هلاکت دا ولی وشو؟ بأن الله مولى الذين آمنوا، ځکه چې الله تعالی دوست او ملاتړی ولی د مؤمنانو دی. وأن الكافرين لا مولى لهم، او دا چې کافران دوست او ملاتړی مرستندوی نه لري. د دې آیت شریف باره کې علما په سبب د نزول کې فرمایي چې دا د احد په جګړه کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخمی کېدلو د پیښه رامنځته شوه او صحابه کرام د جنگ د صحنې نه یو غونډۍ ته شول، یوې شیلې ته شول، نو کفارو په هغه وخت کې د کفارو مشرانو ابو سفیان او ورسره نور خلکو هغوی به چیغې وهلې او یو ډول شعارونه به پورته کول او دا به ویل چې لنا العزا ولا عزا لكم، منګه خو هغه د عزا بت لرو او تاسو خو د عزا بت نه لرئ، ځکه تاسو مات شوی او منګه در باندې زورور شو. لنا العزا ولا عزا لكم، یا دا ویلي یوم بیوم، پروسه کال که تاسو په بدر کې منګه مات کړی وي نو دغه وار منګ در نواخسته دا د اوس په وحد کې تاسو مات شوي، هغه ورځ هم په دې ورځ باندې مجرا شوه. لنا العزا ولا عزا لكم، منګه خو عزا بت لرو تاسو خو عزا بت نه لرئ ځکه مات شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته تاسو دا ورته وایه، قولوا ورته وایه الله مولانا ولا مولا لكم، الله دې منګه مرستندوی دی، الله دې منګه مددگار دی، دې منګه دوست دی، تاسو مددگار او دوست نه لرئ. نو علما وایي چې د دې آیت کریم د نزول وخت دغه د احد د جګړې وخت و، نو ځکه الله تعالی ورته دوی ته ځواب ور نازل کړ د کفارو د دعوی په مقابل کې چې هغه لنا العزا ولا عزا لكم. الله تعالی مسلمانانو ته دا ورکړ الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم،
او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې آیت مفهوم صحابه کرامو ته داسې په ژبه ورک چې تاسو دا ورته وایئ چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله دې موږ مولا ده تاسو مولا نه لرئ. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. د مسلمانانو د کافرانو ترمنځ چې جګړې پیښیږي، مسلمانانو د کافرانو ترمنځ چې مقابلې پیښیږي، دښمنۍ پیښیږي، طبیعي ده چې په دې کې مسلمانان شهیدان کیږي. نو دغه شهیدانو سره دغه مؤمنانو سره چې د الله د دین د نصرت لپاره راوتلي دي، د جهاد لپاره راوتلي، بیا په دې لاره کې دوی یا شهیدان شوي دي یا وفات شوي دي یا شهیدانیږي یا وفات کیږي، د دوی سره به رب العالمین کوي څه؟ الله تعالی فرمایي ان الله بشک الله تعالی يدخل داخلوي الذين هغه خلق آمنوا چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او صالح عملونه کوي. صالح عملونه مخکې شرح تفصیل تیر شو کنه چې صالح عملونه لپاره درې شرط دي. د ایمان په حالت کې به دا یو، د پیغمبر د طریقې مطابق به دا دوه، او د الله رضا به پکې مقصد او مراد وي دا درې، او عمل صالحه کوي. نو الله تعالی به دوی داخلوي. چیرته به داخلوي؟ جنات جنتونو ته تجري چې روان بوي من تحتها لاندې د ماڼیو او ونو د دغو جنتونو، د جنتونو د ماڼیو لاندې او د جنتونو د باغونو او د ونو لاندې به روان وي. الانهار نهرونه ویالې سندونه به روان وي. دا خو د مسلمانانو پاداش او نتیجه شو، د مسلمانانو اجر او ثواب شو. کافران په دنیا کې څه کوي؟ کافران ته په آخرت کې څه ور په نصیب کیږي؟ اول الله تعالی د دنیا حالت بیانوي د کافرانو. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي، کفر یې کړی، یتمتعون خوندونه اخلي، ويأكلون او خوراکونه کوي، کما تأکل الانعام لکه څنګه چې خوراک کوي حیوانات. کافران په دنیا کې د دوو شیانو لپاره وسی، یو د خېټې لپاره او یو د شهوتونو او د خوندونو لپاره وسی. د دوی مقصد په دنیا کې د الله رضا نه ده، د دوی مقصد په دنیا کې خلکو ته خیر رسول نه دی. د دوی مقصد دا ده چې مالونه را ډیر کی، راجمع کی په مختلفو لارو، په ظلم، په زور، د خلکو د وطنونو په نیولو، په استعمارولو، د خلکو په شتمنیو په غلا کولو، په بیلابیلو لارو باندې مال راجمع کی. د څه په مقصد باندې؟ چې خوندونه تنه وخت شهوتونه په باندې پوره کی خپل او وی خوري. رب العالمین دوی مشابه کوي د حیواناتو سره، ځکه حیوان هم په ژوند کې ټول مقصد یې څه شی ده؟ دوه شیان، ګېډه مړول او خوند پوره کول. ګېډه مړوي په دې پسې ګرځي او چې کله مست شي بیا په ماده حیوان باندې وسپور خپل خوند پوره کوي. نو رب العالمین د کافرانو د حالت بیانوي چې د کافرانو ژوند په دنیا کې چاته ورته ده؟ حیواناتو ته. لکه څنګه چې حیوانات همدغه دوه کار لري، بل په څه باندې نه پیږي، نه فکر شته، نه بل مسؤلیت شته، نه یو بل هدف او کار شته، نه یو درس او تعلیم شته، نه یو مکلفیت یې بل شته. په دا دوه شیان دوی هم باوجود د دې چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري، باوجود د دې چې دوی په ایمان باندې مأمور دي، باوجود د دې چې د الله د پیغمبر په منلو مأمور دي، باوجود د دې چې د شریعت په منلو باندې مأمور دي، باوجود د دې چې د الله نه په ویره کولو باندې مأمور دي، خو دوی دا هر څه پرېښي دي، ځانونه په لوی لاس چا غوندې کړي دي؟ حیوانات غوندې کړي دي. یتمتعون خوندونه اخلي، ويأكلون او خوراکونه کوي، کما تأکل الانعام لکه څنګه چې حیوانات خوراکونه کوي. نو انجام او نتیجه به په آخرت کې څه شي وي؟ الله فرمای والنار مثوى لهم، او جهنم بیا ځای دی د دوی.
چې په کوم ځای کې دوی قرار پیدا کوي او اخرینه د ورتګ ځای ده هغه بیا څه شي ده النار اور ده د جهنم. کافران چې افغانستان ته راغلل یا اسلامي مملکتونو ته ورغلي دوی کوشش کوي چې مسلمانان د تقوا نه د زهد نه د قناعت نه د صبر نه د احسان نه د دنیا بې رغبتۍ نه راوباسي او په څه شي اخته کی په خوندونو باندې په رنگونو باندې د دنیا خوندونه رنگونه موټر قصرونه ماڼۍ خارونه منصبونه فیشنونه دای دومره ډیر رواج کړل تاسو د 15 کلو مخکې افغانستان وګورئ او د 15 کلو وروسته افغانستان وګورئ. د 15 کلو مخکې د افغانستان د خلکو هغه د ژوند طریقه او د دوی مقصدونه او ارمانونه وګورئ او اوس وګورئ. اوس د خلکو سره بس دغه هوس پیدا شوی چې فلانه موټر لري زینه لرم باید چې په هر طریقې موټر پیدا کړم. فلانه یو نمبر دوه نمبر درې نمبر لري زه نمبر نه لرم یا زه یو نمبر لرم. فلانه دکان او مارکیټ لري زینه لرم. فلانه هر ورځ مثلا دغه ډول خوراکونه کوي زینه شم کوله نو زین باید وکوم چې په هر طریقه باندې که په رشوت باندې پیسې پیدا کړم که په غلا باندې پیسې پیدا کړم که په بدکاری او فحشا باندې باید پیسې پیدا کړم که په جاسوسي باندې پیسې پیدا کړم که د امریکایي په غلامۍ او ترجمانۍ باندې باید پیسې پیدا کړم. د ذلت ټول کارونه باید ومنم او وې کوم د دې لپاره چې پیسې پیدا کړم او د څه لپاره پیدا کړم چې خوند نه واخلم او هر وخت می دلخوا خوراکونه چې هغه څه ډول خوراکونه د ما زړه غواړي هغه باید وکوم. دغه د حیوانیت د ژوند طریقه د امریکایان او غربیان چې هر چیرې لاړ شي د لزان سره وړي. البته مسلمانان د معنویاتو نه مسلمانان د زهد نه مسلمانان د اولویاتو د پیژندلو نه مسلمانان د خپل منځي ښېګڼې نه د انفاق فی سبیل الله نه د دین راګرځوي د بخل خواته هڅوي د مال د ډیرولو خواته هڅوي او د مال نه د خوندونو د اخیستلو او پرنګونو پسې د زغاست خواته هڅوي. همدا کار په افغانستان کې دوی کوي کنه نو تاسو متوجي ورته خپل کلو ولسونو حتی خپل خپلوان کې ګور چې د خلکو اخلاق څونه بدل کړ څومره سیالي په خلکو کې پیدا شوه څومره هم چشمي په خلکو کې پیدا شوه څومره خلک کوشش کوي چې نور سره ځان برابر کړي او بیا د دې لپاره چې ځان برابر کړي د بل چا سره خپل اولادونه د قسمه قسم مصیبتونو تکلیفونو او خطرونو سره مخ کړي. زوی مې بلجیم ته لیږم زوی مې لندن ته لیږم زوی مې فرانسې ته لیږم زوی مې جرمني ته لیږم په ځنګلونو باندې په غرونو باندې په سمندرونو باندې د قاچاقبرو په لاس کې په لس قسمه په سل قسمه ذلت باندې تنکی الکان واړه کشران دا ولېږي په لار کې په غوي باندې داسې فجایع پیښي داسې حالات سره مخ کی چې هغه بيخي دی اوریدل نه دي چې د دوی په خپل قصې کوي. مقصد یې څه شي وي پیسې پیدا کړي ځکه چې تربوري په لندن کې د زوی په ولې په لندن کې نه تربوري په غربي لباس کې عکسونه را لګلي دي او په یو پارک کې ولاړ ده فیشني حالت کې دی بنول ته خل شاړل غلي بد دیم ځان اندغه سي دغه روحیه په من کې یا د منګه په ولس کې یا عموما په مسلمانانو کې څوک ایجادي کفار ایجادي ځکه د کفار خپل مقصد څه شي ده يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. د موږ لپاره هم دوی هم دغه سي غواړي چې دغه سي په خوندونو په رنگونو کې اختشو په ذلت او په ناروا او په حرامه طریقه باندې مالونه ډیر کو او د خوندونو هوسونو په سیلاب په د گرداب کې ورک شو. تقوا ایمان جهاد اخلاص شرعي علم د الله بندگی د کفارونه لریوالی صبر قناعت د شان رانه پات عزت سرلوړي ازادي اسلامی حکومت قرباني شهادت د هجرت مفاهیم دا شان د موږ له ذهن نه وباسي او دا راوشي راته چې هله پیسه هله کور هله نمره هله بلند منزل هله فیشن هله ویډیو هله تلویزیون هله موټر بد دا شان چې دا څه دوی کوي په دغه باندې منګه ولسونه مسلمانان دا هم اخته کوي او ځوانان بیا په څه باندې اخته کوي د دې لپاره چې ځوانان راکټ ته مخه نه کړي توپک ته مخه نه کړي جهاد ته مخه نه کړي
د ازادۍ خواته مخه نه کړي، بس په کرکټ باندې مصروف کړي. د دې لپاره چې راکټ ته توجه ونه شي، په څه شي مصروف کړي؟ په کرکټ باندې. د دې لپاره چې ټوپک ته توجه ونه شي، ازادۍ ته توجه ونه شي، جهاد او جبهه خواته مخه ونه شي، شپه ورځ په ټورنمنټونو باندې او شپه ورځ په مسابقو باندې او شپه ورځ د کرکټیانو په خبرونو باندې او د دې د لوبو په سیریزونو باندې په دې باندې مصروف کړي دي. تلویزیونونه او رادیوګانې دا ټول هم دې خواته متوجه کړي دي. په ښارونو کې لوی لوی لوحې لګولې دي، دوی عکسونه په باندې چسپولي تر څو ځوانان دې ته متوجه کړي او دا ورته تر ټولو ښه کار ورښکاره کړي. وې ځلې ورته وایي چې اوه زبردست کار خو دغه ده، اصلي کار خو دغه ده. په دې کار باندې دوی مقصد دا دی، له دې کار مقصد دا ده چې ځوانان نوې نسل د ازادۍ له جهاد نه، د ازادۍ له جګړې نه، د جبهاتو د پاللو نه، د کفر په مقابل کې له درېدلو نه راوګرځي او په لهویاتو په خوندونو باندې اخته کی. یتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. دوی په خپل په دغه وضعیت کې دي، غواړي چې مسلمانانو او د مسلمانانو نوې نسلونه هم دغه سکی چې یتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام، او نتیجه هم داسې کی لکه د دوی خپل نتیجه چې ده، انجام او عاقبت یې داسې کی لکه د دوی چې ده مسلمانان هم خدا نه خواسته هم دغه سکی دي، مسلمانانو نوې نسلونه هم دغه سکی. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي او ورته وایي چې د تا کلی، د تا قوم، د تا ښار، د مکې خلک دا که د تا په خلاف ولاړ دي او د تا په خلاف د دښمنۍ میدان ته راوتلي، د تا دین نه مني، بد یې ګڼي، د تا اصحابان زوروي کړی، نو دغسې ډېر قومونه او ډېر ښارونه مخکې نور هم وو چې هغوی به هم دغه ډول کارونه کول. تر دوی ډېر قوي وو، هغوی د مکې تر کافرانو ډېر قوي وو، د عربو تر مشرکانو هغه ډېر قوي وو مخکینی قومونه. هغوی هم خپل پیغمبران له کلو ویستلی وو، هغوی هم مؤمنان له خپلو کورونو نه ویستلی وو، خو الله چې کله عذاب ور باندې را نازل که او الله انتقام ورنه اخیسته، نو بیا هیڅ څوک داسې نه و چې د دوی مرسته یې کړې وای، دوی د الله له عذابه را خلاص کړي وای. د دې آیت د شان نزول یا د سبب نزول په باره کې مفسرین حضرات لیکي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت ته مجبور شو او له مکې مکرمې نه یې د مدینې منورې په لوري باندې هجرت کاوه، نو اوله له خپل کوره دی د ثور غار خواته لاړو، غار ثور خواته، او هلته 3 شپې ورکې پټ شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته لاړو، هلته پټ شو او بیا له هغه ځایه چې حرکت کاوه د مدینې خواته روانېده، نو په یو کنډو باندې ودرېده چې نور مکه ورنه پناه کېده، بیرته یې مکې ته مخ راواړاوه او مکې ته یې دا خطاب وکاوه، مکې ته ویلي اللهم انت احب البلاد الى الله. ای مکې ته الله ته تر ټولو ګران او محترم ښار وي، ځکه په تا کې کعبه ده، په تا کې زمزم ده، په تا کې صفا او مروه ده، په تا کې مقام ابراهیم ده، په تا کې مینا او مزدلفه ده، په تا کې د ابراهیم او د اسماعیل آثار او نښې دي. ته الله ته تر ټولو محبوب ځای یې، غوره ځای یې. ولولا المشركون اهلك اخرجوني لما خرجت منك. که دغه د تا اوسېدونکو مشرکانو زه ویستلی نه، نو زه به کله هم له تا نه وتلی نه وم ای مکې. دا خو کافران دي چې زه یې ویستلو ته او زه یې وتلو ته اړ کړم، ما ته خو ته خوښه یې، لکه څنګه چې الله ته خوښه یې ای مکې، دغسې ما ته هم خوښه یې. خو دا چې د تا د نااهله اوسېدونکي دوی ما تنګوي، د ما دین نه پرېږدي، دلته د ما اتباع نه پرېږدي، عبادت ته یې نه پرېږدي، د الله توحید ته دلته دوی ځای نه ورکوي،
خلک د الله له توحید ایساري. نو ماته توحید معتبره ده، ماته دین معتبره ده، نو تا به تیر شم دین به راټینګ کم. نو علما وایي چې کله چې مسلمان د خپل عقیده او د خپل وطن ترمنځ د یو د انتخابولو لپاره مجبوره کیږي چې له دې دواړو نه به یو نیسي، یا به وطن نیسي، وطن کلکه په وطن کې به اوسېږي، خپل عقیده نه به تیریږي، او که په خپل عقیده باندې ټینګ پاتې کېدل غواړي د من قوانین نه مني نو بیا دې نه پرېږدو. نو په دې حالت کې به مؤمن کومه لاره غوره کوي؟ د عقیده او د مفاهیمو لاره به غوره کوي، د عقیده او د خپل معتقداتو لاره به غوره کوي. دا به نه وایي چې کور مې پاتې شو، باغ مې پاتې شو، کلی مې پاتې شو، دکان مې پاتې شو، مارکیټ مې پاتې شو، مال او متاع مې پاتې شو، د پلار او نیکه او کور او کوټه او نښې داره نه پاتې کېږي. نه، په دې ټولو به سترګې پټې کړي، د دې ټولو به مخ واړوي، عقیدې خواته به لاړ شي، د عقیدې لاره به ونیسي. ابراهیم علیه السلام همدغسې کړي. پلار ته نصیحت وکاوه، پلار ته د توحید دعوت ورکړه، پلار ته سمه لاره وروښوده، پلار ورته په غوسه شو، وهجرني ملیه، زره نه بیا دې ونه ګورم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي انی مهاجر الی ربی، بس زه مې الله طرف ته هجرت کوم، د الله د دین په خاطر هجرت کوم. موسی علیه السلام په قصر کې اوسېږي، په ماڼۍ کې اوسېږي، د فرعون په کور کې اوسېږي، د فرعون د ښځې په غېږ کې لوی شوی دی، په نعمتونو کې اوسېږي، نازولی دی، د پادشاه زوی ګڼلی کېږي. خو چې کله د کور او د عقیدې ترمنځ، د حق د منلو او یا د دنیا د نعمتونو ترمنځ، د دنیا د نعمتونو د منلو ترمنځ یو ته اړ کېږي، نو بیا موسی علیه السلام کومه لاره نیسي؟ د کور او د قصر او د ماڼۍ او د ښار لاره نیسي، او که د صحرا او د دشت او د مسافرۍ او د ویرې او د یوازیتوب لاره نیسي؟ د مسافرۍ او د هجرت او د یوازیتوب او د ویرې او د لوږې لاره نیسي. له ښار نه، له قصر نه، د فرعون له ماڼۍ نه د دې نه وځي، 800 کیلومتره لار پیاده مزل کوي، 800 کیلومتره لار. یوازیوالی یوه ابتلا، ویره دویمه ابتلا، لوږه او بې خرچي دریمه ابتلا، نابلدي بله ابتلا، په لاره کې شپې راتلل، ځنګلونه راتلل، غرونه او کنډونه او ناوارې لارې راتلل، ځکه د مصر نه اردن ته راتګ په غرونو کې، په ځنګلونو کې، په نابلده لارو کې، دا ټول ابتلاات دي. خو موسی علیه السلام همدغه لاره ټینګوي، قصر نه غوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مکه پرېږدي او ورته وایي ای مکې، ته د الله محبوب وطن یې، هغه ځمکه چې الله ته ډېره محبوبه یې، د الله په وطنونو کې ته الله ته محبوب وطن یې، محبوب ځای یې. که د نه اهله خلکو دی زه ویستلی نه وای، نو زه به کله هم وتلی نه وای. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ډول الفاظ وویل او دغه ډول یو تأثر یې ښکاره که خپل، نو بیا رب العالمین دا آیت ورته نازل که چې وکأی من قریة هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. دی وکأی معنا ده، ساده معنا یې تاسو ته کوم په پښتو کې، وکأی معنا یې ده او څومره ډېر، او څومره ډېر کلی و چې هي اشد قوة، چې هغه ډېر قوي و، من قريتک، د تاله دی کلی، د تاله دی ښار. پخوا څومره ډېر کلی و نور، څومره ډېر ښارونه و نور، چې د تاله دی ښار او ښاروالاو ډېر قوي و، له هغه ښاره دی اخرجتک، چې ته یې وویستې وه، اهلکناهم، هغوی مې هلاک کړل. او چې کله مې هلاکول نو هیڅ چا د دې مرسته ونه کولی شوه. فلا ناصر لهم، نه و هغوی لپاره څوک مرستندوی. په دې کې یو ډول اطمینان دی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوي چې الله تعالی به دا خلک هلاکوي، دا به تا ته تابع کوي،
د دې مکې واک او اختیار به بیرته تا ته په لاس درکوي دا به تا ته در فتح کوي ځکه د پخوانیو ښارونو خلکو چې پیغمبران یې ویستلي او صالحین او نیکان یې ویستلي او هلته ژوند ته نه پرېښودل او په زور یې خپل قانون ور باندې معنی عملي کاوه خو هغوی د هجرت لاره ونیوله د هغوی دښمنان مې ورته تباه کړل او هیڅ چا بیا د هغوی د تباهۍ مخه ونه نیولی شوه چا ورسره د تباهۍ په ورځ باندې مرسته ونه کولی شوه چې د الله له ګرفت نه د الله له عذاب نه د الله له انتقام نه مرسته وکړي بچ یې کړي وکأی من قریة او څونه ډیر د کلونه هي چې هغه اشد قوتا ډیر قوت والاو شدید قوت والاو من قريتك التي دتا د هغه قريه او خارنه اخرجت ک چته یو وېستي خار خدای نه دی وېستلې خار والا وو وېسته ذکر د خار د مقصد ته نه خار اوسیدونکې دي اهلكناهم هلاك میکړل هغوی فلا ناصر لهم دی هغوی لپاره بیا څوک مرستندوی نو د حق د پاره چې کله هم مبارزین او مجاهدینو هجرت کړی وطن پریخي او بیا جهاد او قرباني ته مخه کړی ده الله تعالی حتما هغوی ته بیرته نصرت ورکړی ده بیرته خپل خاورې خپل وطن ته وروستلی دی وطن واک او اختیار د دې په لاس کې ورکړی دغه مونږ ډېر د خپل ژوند کې ولیدل چې الله تعالی روسان مونږ ته ناکام کړل الله تعالی امریکایان مونږ ته ناکام کړل الله تعالی انګریزان مونږ ته ناکام کړل بیرته چې کله وطنونو نه شړلي و بیرته وطنونو ته راغلو بیرته واک او اختیار مونږ ته راکړ الله تعالی خدا چې هغه واک او اختیار مونږ په شرعي طریقه باندې سنبال نه کړ نو بیا دې بل ابتلا سره الله مخ کړ الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په خپل دې جهاد کې موږ بیا د داسې یو زلل د داسې یو خویدنې د داسې یو مشکل سره مخ نشو د داسې یو عاقبت او انجام سره مخ نشو لکه پخوانی فاتحین چې ور سره مخ شوي وو الله به د ځمکې واک او اختیار د هجرت نه وروسته دوی ته په واک کې ورکړه بیرته پادشاهي وزارتونه حکومتونه وطن سره سپین خزانې لښکرې پوځونه ټانګونه تیارې دا به هر څه الله په واک کې ورکړل ورته خدا چې دوی به په ځان کې اهلیت پیدا نه کړ شکر به یې ونه ویسته نو بیا به الله بیرته ترې واخیسته الله به بل مصیبت ور باندې راوست وروسته په بل آیت کې رب العالمین د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ یو مقارنه بیانوي چې دا ښه دي که دا ښه دي آیا دا له دوی سره برابر دي دا مؤمنان له کافرانو سره برابر دي یا دا کافران له مؤمنانو سره ځان برابر بولي دا رښتیا ورسره برابر دي دا کله هم برابر نه دي د دغه موازنې په باره کې رب العالمین په دې آیتونو کې فرمایي افمن کان علی بینة من ربه آیا هغه څوک کان علی بینة چې دی په سمه لاره باندې په ښکاره او رڼه لاره باندې واضحه لاره باندې په دلیل والا لاره باندې من ربه له طرفه د رب د چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دغه اتباع او پیروان او دغه د امت برحق خلق دي کمن په شان د هغه چا دی زوینه چې ښایسته کړی شوی د له هغه ته سوء عمله بد عمل د هغه واتبعوا او پیروي کړی د اهواءهم د خپل خوخو د خپل خواهشاتو آیا هغه څوک چې په سمه لار باندې ده د الله له طرفه په وحی باندې ده د الله له طرفه پر لګل شوی دلیل باندې ده هغه د هغه چا په څیر دی چې بد عمل یې ورته خاسته کړای شوی دی بد عمل کوي خو هغه بد عمل دته خخ کاری بد عمل کوي خو هغه بد عمل باندې افتخار کوي په هغه باندې قانع دی او پیروي د الله د وحی نه کوي د الله د قانون نه کوي د پیغمبر د طریقې نه کوي د څه شي کوي د خپل خواهشاتو د دواړه کلم سره برابر نه دي افمن نو آیا هغه څوک کان علی بینة چې وی په سم لار باندې سم دلیل باندې
من ربه لطرف د رب د کمن پشان د هغه چا ده زوینه چې خایسته کړی شوی له دته سوء عمله بد عمل ده واتبعوا اهواءهم او پیروي کوي د خپل خواهشاتو نه دا کله هم نه ده داسې. په دې آیت کریمه کې یو خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم یادېږي او بل خواته د مکې قریش چې هغوی د پیغمبر د طریقې تابعداري نه کوله، د الله د رالیږلي شوي شریعت تابعداري نه کوله، د خپل اهواو د خپل خوښو خواهشاتو د خپل خوندونو او د خپل خیالاتو پیروي کوله، په هغې پسې تلل. او دا یوازې دوی نه دي چې دغه ډول کار یې کاوه. د انسانانو په تاریخ کې هر وخت داسې شوي دي چې یوې خواته انبیا علیهم السلام دي، د هغوی پیروان دي، هغوی د الله لاره ټینګه کړې، د وحی لاره ټینګه کړې، د شریعت لاره ټینګه کړې. په مقابل کې بیا یو ډول نور خلک دي چې هغوی د الله لاره پرېښې ده، د خپل خواهشاتو او خوندونو پسې روان دي. د موږ په زمانه کې دغه د خوندونو والا خلک او د خواهشاتو والا خلک دا څوک دي؟ د دو تر ټولو ښه مصداق او مثال یې په دې زمانه کې دا دیموکراتان دي، دا چې ځان ته سیکولر یا دیموکرات وایي. ځکه په دیموکراسۍ کې او په سیکولریزم کې په هغې کې عقیده د دوی دا ده چې د الله له ما سره کار نشته، الله پیدا کړی یم، نور له ما سره کار نشته، حلال او حرام دا د ما خپله خوښه. څه شي ته چې اکثریت حلال ویلي هغه حلال، څه شي ته چې اکثریت حرام ویلي هغه حرام. کوم چاته چې اکثریت رایه ورکړه هغه رئیس او پادشاه او وکیل او وزیر، ولو که خنزیر ولد خنزیر وي، ولو که شراب خوري، ولو که غدار وي، ولو که جاسوس وي، ولو که د دښمن ملګری وي، ولو که بدکار، لوتی، فاحش، زناکار، قاتل، وینې تویونکی، غل وي، خو دی به منصب ته رسیږي. ولې؟ ځکه چې اکثریت رایه ورکړې ده ورته. دیموکراتان او سیکولران په نن زمانه کې د دوی رایه او نظر او مذهب او عقیده دا ده چې الله د انسانان پیدا کړي دي. ځینې خو د الله بیخي پیدا کړي دي، د خپل همداسې رالوی شوي دي، د نباتاتو غوندې لکه پسرلي اوبو سره چې نباتات راشنه شي او بیا وروسته پاخه شي او بل ورژېږي او ختم شي. دا ځینې چې بیا د الله وجود مني او د انسان خلقت مني، هغوی وایي صحیح ده الله به پیدا کړی، الله پیدا کړی ده د انسان، خو نور د انسان سره کار نشته. بس خپل اسمان کې د خپل اولوهیت چلی، د انسان سره کار نشته. دا به نه ورته وایي چې دا حلال ده دا حرام ده، دا به کوي دا به نه کوي، دا ښه ده دا بد ده. وایي د ښه او د بد تعین څوک به کوي؟ خپله به کوو. د حلال او د حرام تعین به څوک کوي؟ خپله به کوو. د روا او د ناروا تعین به څوک کوي؟ خپله به کوو. قانون به د قانون د جوړولو مصدر او منبع به څه شي؟ وحی به او که د خلکو خوښي وي، د خلکو خوښي وي، د خلکو خواهشات وي. ځکه چې که وحی د قانون مصدر وګڼي نو بیا خو بیرته د شریعت منل شو، بیا خو د الله مني، بیا خو د الله مني نه. نو د قانون مصدر د دوی څه شی ده؟ د دوی اهوا ده، د دوی خوښي دي. په دیموکراسۍ کې، په سیکولریزم کې قوانین به خلک د څه شي مطابق جوړوي؟ د خپلو خوښو مطابق. که یې وویلې چې یو نارینه له بل نارینه سره واده کولی شي، نکاح کولی شي، پارلمان ته د رایه وړاندې کړي، د طرحه وړاندې کړي، پارلمان ووایي چې صحیح ده، اکثریت خلک رایه ورکړي ورته، دا بیا دوی قانون دي. اوس د غرب په ډېرو مملکتونو کې دا قانون پاس شوی ده چې یو نارینه له بل نارینه سره واده کړي، دواړه کسان لاړ شي قاضي ته کښېني، هلته فورمه ډکه کړي، خپل تعهد په خپل منځو کې وکړي، یا یو د بل میړه شي، یا دواړه یو د بل ښځې، یا دواړه یو د بل میړه، بس په هره طریقه باندې دوی سره خوښه وه، بیا مشترکه زندگی کوي. بیا چې یو مردار شي دا بل بیا مال وړي، قانون حق ورکوي دغه په مال کې ورته. وایي ځکه دوی خپل منځو کې سره نکاح کړې ده، دا دواړه هم جنس بازان دي، یا دواړه ښځه او میړه دي، په هره طریقه باندې چې دوی په خپلو کې سره جوړ شوي په هر کیفیت باندې. دا قوانین د دوی له کومه جوړ شوي دي؟ اهواءهم، د دوی د خپلو خوښو نه. که اکثریت یې وویلې چې هغه فلانی وطن نیول پکار دي،
رایه ورکړي ورته، نو بیا به ګوري چې تیارې، ټانګونه، کشتۍ، میزایل، لښکرې، پوځونه دا به یې رامرچ کړي او مملکت به ونیسي. ولې؟ به د اکثریت رایه د ملل متحد کې موږ ته اکثریت رایه راکړه چې افغانستان دی ونیولی شي، او اکثریت موږ ته رایه راکړه چې دغه کار دی وکړو، په دغه فلاني باندې د بندیز ولګو، هغه فلانی د بین المللي تروریست اعلان کو. ولې؟ د اکثریت فیصله په دې باندې شي. څه دی الله فیصله خو نه ده، د شریعت فیصله خو نه ده. خو چې بیا ورته دغه اکثریت د خپل فیصله په کوم بنیاد باندې کړي، دلیل څه شی ده؟ به د دوی خوخه دغه سوا په غرب کې او د غربیانو د شاګردانو او د پیروانو په منځ کې تر ټولو لوی دلیل څه ده؟ هغه چې نه ردیدونکی دلیل هغه دا ده چې د ما خوخه هم دغه څه ده. چې ورته دا کار ولې کوي؟ د ما خو دغه څه خوخه ده. دا دلیل په غرب کې او په دیموکراسي او په سیکولرزم کې نه ردیدونکی دلیل ده. چې ورته وایي ولې داسې کوي؟ دی په انګریزي کې وایي it is my wish. دا د ما خوخه ده. چې ویل دا د ما خوخه ده، نور زیاتې مناقشه ته ضرورت نشته. ولې؟ ځکه چې د ما خوخه دا د دوی تر ټولو هغه لوړ دلیل ده چې تر دې پورته دوی بل مرجع نه مني. بس دا د ما خوخه ده. خا چې د تا خوخه صحیح ده، چې د اکثریت شي خوخه بس هغه نه دوی قانون جوړ کړي. دوی چې څه شي خوخه یې هغه روای ورته، چې څه شي خوخه نه هغه ناروای. په سود باندې سره فیصله وشي، وای سود روا ده، بس وای صحیح روا. یو نارینه له بل نارینه سره، یو ښځه له بلې ښځې سره نکاح کوي، وای د موږ د اکثریت د خلکو د خوخه ده، صحیح شو. قانون مزیتی قانون ورته جوړ شي، فورمې ډکې، قاضي فیصله کوي. نو دا د اهوا او بندگان په نن زمانه کې څوک دي؟ دیموکراتان او سیکولران. سیکولرزم دې ته وایي چې د دین د په ژوند او قانون او حکومت کې څه اثر او دخل نه وي. د خلکو په ژوند کې، په نظام کې، په قوانینو کې، په ټولنه کې دی د دین څه کار او غرض نه وي. که یو څوک دینداری کوي نو په خپل ذهن او ضمیر کې دی کوي، بس دی او الله دې سره پوي. خو په ژوند کې به دا نه وایي چې دا کار شرعي ده، دا نه ده شرعي، دا روا ده، دا ناروا ده، دا د ما حق ده ځکه چې شریعت را کړی، دا د تا حق ده ځکه چې شریعت در کړی، دا به نه کوي ځکه چې شریعت منع کړی. هغه شریعت په ژوند کې، په قانون کې، په سیاست کې او په نظام کې ځای نه لري. دې ته څه شی وایي دوی؟ سیکولرزم. سیکولر لا دینه، بې معنویته، دنیایي، دې ته وایي سیکولرزم. یعنی هغه نظام او هغه سیستم چې په دین ولاړ نه وي، یا په بل عبارت باندې د دین او د دولت بیلتون. په دولت کې به دین نه چلیږي، په دولت کې به دین نه چلیږي، په سیاست کې به دین نه چلیږي، په پوځ او عسکریت کې به دین نه چلیږي، په اقتصاد کې به دین نه چلیږي، په اخلاقو کې به دین نه چلیږي. څوک به چاته نه وایي چې د تا جامع د بد اخلاق خلک دی، غوی نه، د مخبل خوخي. که زه لنډغر ګرځم، که زه نیم بدن پټوم، نیم لوڅوم، که ټول لوڅوم، په د مخبل خوخه ده. د دین د مال جامو سره غرض نشته، د دین د مال اخلاق سره غرض نشته. که د مال لور بوای فرند پیدا کوي، که مې زوی ځان ته ګرل فرند پیدا کوي، د چا سره کار نشته. دا به نه وایي چې دا حرام ده او دا ناروا ده، دا تا خاوند نه ده یا دا تا ښځه نه ده، دا د مخبل خوخه ده، خوخه مې دغسې ده. نو دې ته وایي سیکولرزم. او په نن زمانه کې چې په اسلامي نړۍ کې تقریبا څومره حکومتونه دي، بلکې علی الاطلاق دا ټول سیکولر حکومتونه دي. ځینې په ښکاره ځان ته سیکولر وایي او ځینې داسې چې اسې د اسلامي نوم په ځان پورې ټومبلی ده، په حقیقت کې سیکولر دي. د الله دین نه خپل عملي کوي او نه بل څوک د هغه عملي کېدو ته پرېږدي. کرهوا ما انزل الله دي دا خلک. د الله له دین سره نفرت ده، د الله له دین سره دښمني ده، او قوانین یې له کومه راوتلي دي؟ له اهواؤنا، خواهشاتنا. واتبعوا اهواءهم. اوس الله تعالی د مؤمنانو حالت بیانوي. دغه مؤمنان چې علی بینة من ربهم دي، او دغه مؤمنان چې د الله پر عذاب پسې ګرځي، دغه مؤمنان چې اتبعوا ما انزل الله کوي، د دوی عاقبت او انجام به دا څه شي وي؟ الله تعالی په آخرت کې څه ورکوي ورته؟ الله تعالی فرمایي مثل الجنة التي وعد المتقون.
وصف د هغه جنت یا د هغو جنتونو. دلته مثل په معنا د مثال نه ده، ځکه مثال خو داسې چې یو شی وی د هغه په ډول یو بل شی چې وي نو بیا د بل شی خلک د هغه اولینی چې ګڼي مثال یې ګڼي. دلته د مثال معنا دا ډول نه ده، بلکې دلته مثال د حال یا د وصف په معنا ده، د صفت په معنا ده. صفت د هغو جنتونو چې الله یې متقیانو ته ورکوي، یا حال د هغو جنتونو چې الله یې متقیانو ته ورکوي. هغه څنګه ده؟ هغه داسې ده چې وروسته به د آیت کې راځي. مثل الجنة التي حال او صفت د هغه جنت وعد المتقون چې وعده یې شوې د متقیانو سره. څنګه دي دا جنتونه؟ فيها په دغه جنتونو کې دي انهار نهرونه ویالې، من ماء دی اوبو، غیر آسن چې بدبویه شوي بنئ. اوبه چې ډیر وخت په یو ځای ولاړې وي خپل رنګ هم بدلیږي، بوی هم بدلیږي، خوند هم بدلیږي، حیوانات هم پکې پیدا شي، چنجي منجي هم پکې پیدا شي، بدبوی هم پکې پیدا شي. دا اوبه به وی دایمي به وي، خو دا دایمي والی وي د دې سبب نه کیږي چې بدبوی وي. هیڅ قسم بدمزاګي او بدبوی به پکې نه وي د جنت په اوبو کې. فيها په دې جنت کې به وي انهار ویالې، نهرونه، من ماء د اوبو، غیر آسن چې بدبویه به نه وي، بدخونده به نه وي. وانهار او نهرونه به وي من لبن د شیدو، لم يتغیر طعمه چې خوند به یې نه بدل شوی. کله چې شیدې هم یو موده وځنډېږي پاتې شي نو بیا هغه تروی شي، هغه پټی یوه خواته شي اوبه بلې خواته شي تروی شي. دا به دایمي وي، خو دا دایمي والی به د دې سبب نه کېږي چې خوند بدل شي او تروی شي، سپینه یو خواته شي او تروی اوبه بلې خواته شي. لم يتغیر طعمه چې نه به بدلیږي، نه به وي بدل خوند هغې. وانهار او نهرونه به وي من خمر د شرابو، لذت چې خوند به وي په هغې کې، للشاربین د څښونکو لپاره. وانهار او نهرونه به وي من عسل د شهدو، د عسلو، د ګبینو، مصفن چې تصفیه شوي به وي، هیڅ داسې څه به ورکې نه وي چې د انسان خوا ورنه وګرځي. د دنیا په عسلو کې کله پکې د مچۍ ککره پرته وي، کله پکې وزر پروت وي، کله پکې غموم پروت وي، کله پکې بل داسې یو شی پروت وي چې سړی ورته ګوري سړی ذهن ورنه لږ واوړي. خو دا به هغه ډول د دنیا د عسلو په شکل باندې نه وي چې یا به خوند خراب وي، یا به رنگ خراب وي، یا به داسې یو څه پکې وي چې هغه د حیواناتو یا د حشراتو بقیه دا پکې ښکاري. نه، له دې هر څه نه به تصفیه وي. او د جنت عسل به په حدیثو کې راځي چې دا به داسې نه وي چې له مچیو به تولید شوي، دا به الله همداسې صاف خالص جوړ کړي وي. د دنیا عسل د مچیو له حوصلې نه، د مچیو له بدن نه راوځي، د هغوی لعاب، د هغو د لاړو نه راوځي. الله تعالی به د جنت عسل همداسې پاک صفا په خپل قدرت باندې همداسې جوړ کړي وي، د هغه به د مچیو نه تولید شوي نه وي، له مچیو به راوتلی نه وي. ولهم او د دغو جنتیانو یا د دغو متقیانو لپاره به وي فیها په دې جنتونو کې من کل الثمرات د هر ډول میوونه، ومغفرة او بخنه به هم وي د الله له طرف، من ربهم له طرفه د رب د دوی. ای ما ته ګوره، که تا ته اوس یو څوک یو ښه کور درکړي چې خوراک څښاک شربتونه او قسمه قسم زیب و زینت او دا ټول شیان دم پکې وي،
خو د دغه چا په حق کې لتانه یو وخت کې و خدای غلطي شوی او دغه حساب د سره نه کړی دا کور در کې درته خو بیا دا درته وي چې څه حسابي مې در سره شته نو ته وایې چې د کور به ته خوند واخلي هر ساعت به په ذهن کې دا راځي چې دا حسابي به نو وست شي کدا بندي شمه کدا مې وتړي کدا مې بیا له دې ځای وشړي کدا خفه شي رانه کدا اوس یو داسې انجام سره مخ شمه چې زه پکې پاتې راشم نو کدا کور څومره ښایسته یې تا ته خوند نه درکوي ځکه هر لحظه به دا ویري چې یاره په دې حساب که پاتې راغلم نو بیا خو به نه دا کور یو نه به دا خوند یو نه به دا ځای نو الله تعالی د اطمینان په خاطر باندې متقیانو ته وایي چې بخښنه به مې درته کړې اخلاص حساب نه به هم خلاص یاستئ تزکیه کړې به مې یاستئ نفسونه به هم د تاسې پاک چې حساب مثاب به هم در سره نه وي په اطمینان خاطر باندې به خوندونه اخلي د دې جنت راځي د دې آیت شریف په دې مفرداتو په دې الفاظو باندې لږ تم شو وګورو په دنیا کې موږ تاسې هغه ساده وبه چې نه تصفیه شوي وي او نه معدني وبه او نه هغه مطلوب عناصر ټول پوره دغه لا نه پیدا کوو دا اوس موږ تاسو چې په کومه جبهه کې یو په کوم ځای کې یو دلته تر ټولو لوی مشکل د موږ څه ده وبه څونه لري ځای نه راوړو رب العالمین بألته د اوبو نهرونه داسې نهرونه چې په حدیثو کې دغه صفات راځي چې د ویالو د لاندې د جغل د کاني تیږي څنګه چې لکان دا د سرو د سپینو د یاقوتو د زمرودو د غمی به کې پراته دا اوبه به داسې چې پکې رغړي د دوه کلا به په دې اوبو کې منعکس کیږي دا رنگونه به د دې اوبو په دې څپو کې منعکس کیږي یو کلا به ورنه راخکاري انسان ته د دنیا نهرونه خو په خاور کې روان دي هلته په خاور کې نه روان هلته په غمیو کې روان وي د دنیا اوبه دا خو یا په شګو کې رواني یا په خړو خاور کې رواني یا په خټو کې رواني وي یا په بوټو موټو کې ځنګل کې یو شي کې رواني وي هغه منظر یې د دې نه وي چې سړی د ځان ته راکاږي هغه به جنت به وي باغونه به وي ماڼۍ به وي د الله رضا به وي او بیا دا اوبه به دایمي رواني وي د دې ویره به نشي دا به وچی شي یا به بل څوک واړی رانه یا به ځمکه وچو شي ښکلا به علایده داسې وي چې د هغې د کاڼي چې پکې پراته وي دا به داسې رنګین وي د داسې غمیو نه به وي چې په دې اوبو کې به د رنګ او د ښکلا جنتیانو ته منعکس کېږي ورښکاري به ورته دغه ډول اوبه چې یوازې په دنیا کې باور وکړي چې څوک په یو ځای کې مازې عکس هم وویني نو دغه عکس چې کومه خوشحالي ده ته پیدا کېږي هغه به هم ډېره موده په ذهن کې وي په دنیا کې څوک دغسې اوبه او دغسې منظره دغسې چې ډېر مصارف وکړي هم ځان ته یې نشي جوړولی ځکه ته به هلته څه شی ورته پیدا کړي دغسې اوبه که دغسې یاقوت که دغسې زمرود که دغسې سره که دغسې سپین که دغسې د الله په قدرت باندې جوړه شوې ښکلا په هغې کې پیدا شوې ښکلا دا بیخي ممکنه نه ده رب العالمین به دا متقیانو ته په نصیب کوي او خوند به یې هم نه بدلیږي د دنیا په اوبو چې 2 ورځې ووځي ګورې بیا پکې یا تور چینجي پکې پیدا شوي یا سره چینجي پکې پیدا شوي داسې خیزونه چې وایي ځان راټول کړي بیا ځان خوشي کړي که په خوم یا په چاټۍ کې هم پیدا شوي که په بوشکه کې هم پیدا شوي کله یې رنګ زیړ شوی کله یو ډول بوی شوي کله وبړی موبړی ور باندې جوړې شوي غیر آسن اوبه به وي خو خوند به یې نه بدل شوی بدبویه به نه وي وانهار من لبن د شیدو به نهرونه وي لکه څنګه چې د عسل د مچیو نه دي راوتلي د جنت دغسې د شیدې هم له غوا او له میخو نه دي راوتلي هلته دغه د حیوان آثار دا به پکې نه وي هغه شیدې الله په خپل قدرت باندې متقیانو خپلو بندګانو ته همداسې پاکې او صافې جوړې کړي دي داسې نه دي چې له غوا او له میخو راوتلي له وزو له میږو راوتلي شیدې دي د لاس اثر او خیر هم پکې راغلی د غولانځې اثر او بوی هم پکې راغلی یو نیم ویښته هم پکې راغلی د کوچي ماما لاس هم پکې خیشت شوی دغه نه دي پکې دا یو شی را پکې نشته هلته وانهار من لبن نهرونه به وي د شیدو لم یتغیر طعمه چې هغه به ترویږي نه ورانیږي به نه
چې خوند یې تریو شي. وانهار من خمر او د شرابو نهرونه به وي، د شرابو نهرونه لذة للشاربین چې هغه کې به خوند وي د شاربینو د څښونکو لپاره. تاسو سورة واقعه راواړئ. په سورة واقعه کې د جنت یو څه وصف نورم بیان شوی دی. راځئ هلته مې یو څو آیتونه ورکې وګورو. تاسو سورة واقعه راواړئ. رب العالمین په سورة واقعه کې د جنت وصف بیانوي چې جنتیان سابقون اولون اصحاب الیمین دا به په جنت کې وي. 12 آیت ته راځي. فی جنات النعیم د نعمتونو په جنتونو کې وي. یو ډله دی اولو او یو څه د وروستیو خلکو. دوی په څه ډول وضعیت کې وي؟ علی سرر موضونه، په ترتیب شو ښکلو شو کتار شو کټونو تختونو باندې بوي. متکئین علیها، تکیه به لګولې وي. داس ګوري د کټ په څنډه په بازو چې سړی ناست ډیر خوند نه کوي کنه. د کټ نه د تخت نه سړی څه وخت کې خوند اخیستی شي چې په خط تکیه دی لګولې وي، پښې دی غځولې وي او شین چای نه مولانا وایي شین چای درته کوي. دلته نور شیان دي، اوس شین چای نه لږ صبر وکړه، ښه شیان دي. تکیه دی لګولې نو بیا د تخت نه خوند اخیستلی شي. چې اسې په بازو باندې ناست یې نو بیا پوره خوند ته نشي اخیستلی. او په کټونو باندې یا په تختونو باندې چې دوی ناست دي داسې په ډډه او په اړخ به یو بل ته نه ناست، متقابلین، یو بل ته به مخامخ وي. دوی هغوی ته ګوري، هغوی به دوی ته ګوري، یو بل سره به ټوکې ټکالې کوي، د دنیا خاطرې به بیانوي، کیسې به بیانوي. وایي ورته والکه په یادېږي د په هغه فلاني ځای کې چې دا کیسه وه چې تا داسې کول ما داسې کول. د دنیا کیسې به کوي. په حدیثو کې راځي چې دوی به د دنیا کیسې یو بل ته کوي. یوازې ګوري کټونه نه دي چې په کټونو باندې به ناست وي او نه به چای وي نه به خوراک وي نه به میوه وي نه به نعمت وي نه به شراب وي. نه، هلته به دا ټول شیان وي، خو داسې به هم نه وي چې زړې بوډۍ به درته مخکې نیولې وي، زړه ادې به دي په اخیرنه کاسه کې به درته خوراک یو شی راوړي. نه، داسې ښکلي ښکلي هلکان به وي. یطوف علیهم ولدان، ګرځي را ګرځي به د دوی د خدمت دپاره او دوی ته د نعمتونو د وړاندې کولو دپاره ولدان هلکان به وي. مخلدون، همیشه په هلکتوب کې. داسې نه چې نن هلک ده ښکلی ده تر و تازه ده سپین ده پوست ده نرم ده، سبا ته به یې ګیره په مخ باندې راشي او شډل شخ به شي او ته به ورته راوړه هغه وایي خپله څه شوی. د تل دپاره به دغه د خدمت په روحیه په همدغه ښکلا او په همدغه طاعت او همدغه طراوت او تازګۍ کې به وي. باکواب و اباریقه، ګلاسونه به وړاندې کوي درته او کوزې به وي ډکې. ګلاسونه به په یو لاس کې به ګلاس نیولی، په بل لاس کې به کوزه جک دا نیولی، هغه به تا ته وړاندې کوي درته. یو سر واړی بیا به یې درته ډکوي، بیا به یې ډکوي درته. وکأس من معین، او د صافو شرابو یا د صافو څښاکو د دو ګلاسونه به لا یصدعون عنها، نه به ورنه سردرد کېږي دوی، نه به بل څه داسې تکلیف ورته رسېږي. وفاکهة، او میوې به وي مما د هغو نه یتخیرون چې دوی یې خوښوي. داسې نه چې هر شی درته راوړل. په دنیا کې خو چې میوې پیدا شي ځای کې چېرته میلمه شي یو ځای ته لاړ شي چې هغه ده څه راوړي هماغه به خورې. اول خو نه پیدا کېږي، چې پیدا شي بیا به هماغه یو شی چې د تا توان ورسېږي او یا چا درته راوړه. نه، هلته ته به یې انتخابوې چې کم شی دې خوښه ده هغه به درکولی کېږي. ولحم طیر مما یشتهون، او د مرغانو غوښې به وي. د چرګانو نه دي ګورې ښه، د مرغانو غوښې به وي، هغه چې له ګلانو تغذیه شوي، هغه چې له پاڼو تغذیه شوي، هغه چې په صافو فضاګانو کې اوسېدلي وي، هغه چې د میوو نه خوندونه په غوښو کې جذب شوي. فارمي چرګان نه چې په مردارو یې را لوی کړي وي. ولحم طیر،
او د مرغانو غوښې به وي مما د هغه څه نه یا د هغو مرغانو نه چې د دوی اشتها وي دوی یې غواړي ګورئ چې کټ وي او ښکلي خدمتګاران هم وي او ډک ګیلاسونه هم وي او پخه تکیه دې هم لګولې وي او قسمه قسم میوې هم درته ایښي خو یوازې ورته په چرت کې ناست نه دا به څه خوند وکړي یوازې ورته دغه به خوند وکړي چې غوښې ورته وخورې او شرابونه ورته وڅکې نو مستی به در کې پیدا شي او تختونه هم تیار جوړ دي نو الله دې هلته یوازې هم نه پرېږدي الله فرمایي چې وحور عین او د غټو سترګو والا د تکو تورو سترګو والا نجونې به هم وي عین هغو سترګو ته وایي چې توروالی تک تور وي او سپینوالی تک سپین وي خړ سترګې شین سترګې به نه وي ګوره توروالی به تک تور وي او سپینوالی به تک سپین وي بادامي سترګې به وي دننه خواته به غټې او بیرون خواته به کرا کرا نری شوي اوږدې شوي به وي او غټې غټې به وي غټې داسې برګې راوتلې نه چې ټیقې ټیقې به وتلې وي په خپلو کاسو کې به پوره په خپله اندازه باندې غټې روښانه وي دغه ډول نجونې به وي حورې به هم وي کامثال اللؤلؤ المکنون د پوښلې شوې مرغلرې په څیر باندې چې نه یې ګرد لیدلی نه تاو لیدلی نه لمر لیدلی نه خاوره لیدلی نه یې رنګ او تراوت کم شوی داسې به نه وي چې څه لمر سوی ده څه دود سوی ده څه تناره سوی ده څه خیره ورباندې راجمع شوې ده څه غمجنه ده یو څه پکې ستومانه ده بېچارهګۍ دا دغه به نه وي بلکې هغې مرغلرې په څیر چې په خپل صدف کې بنده وي تر و تازه وي او د دنیا د نورو عوارضو نه په امان کې وي دغسې به وي جزاء بما كانوا يعملون دا به د الله له لورې بدله وي دوی ته په سبب د هغه چې دوی په دنیا کې نیک عملونه کول جهادونه کول د جهاد او د استشهاد او د قربانیو د ازادۍ او د الله دین ته د دعوت لارې غوره کړې وه صبر کړی و په ابتلاعاتو باندې ښه راځي دنیا کې مثال داسې وګڼئ چې ښه کور دیم ده ښه ماڼۍ دیم ده ښې میوې هم پکې شته ده ښې غوښې هم پکې شته ده ښه ښکلې ګلالۍ ښځه دې هم شته ده دا ټول شیان هر څه مهیا دي درته خو د خلکو خبرې درپسې ډېرې دي یو درپسې دا وایي او دا خلک دماغ طبیعت را خراب ته خبر نه یې غفلانې داسې درپسې وویلې افلانې ابوالعز راغلی وي تا په باره کې دا او دا ویلې ته خبرې چې تا پسې خلک څه وایي بیرون یا به یو څوک درته راشي وایي به ولې داسې کړي دي والکه تا دا ما دا فلانی کار ولې وران کړی د خلکو خبرې لارې خوا ډېرې دا خوندونه نه به خوند وانخلي د نعمتونو نه به خوند وانخلي خبرې به ډېرې دي خلکو ملامتۍ به وي ګیلې به وي قصې به وي په دنیا کې په ذهني ډول به ته ناارامه یې پریشانه به یې که څه هم نعمتونه به د ډېر وي کور به د ښکلی وي ښځه به د تازه وي خو د خلکو خبرې او جنجالونه او ګیلې او قصې داسې ډېرې وي نو بیا به خوند نه اخلي د خپل ژوند همدغسې ده که نه که په تاسو کې چا واده کړی او خپل کور خپل ناوې ته ورشي په خپله کوټه کې دروازه هم ځم سې بنده کړي نو دی بیچاره ښه په اشتیا په خوند راغلی چې ښه مجلس به کوم خپلې ښځې سره د زړه حالونه به وایو ښځه بیچاره بس یې ورته خبرې چې نن دې پلار څه راته وویلې نن دې هدیې څه ویلې نن دا شی وویلې بچه دا شی سړی بیچاره یو وارې ټول وضعیت یې بدل شي او دا خو ولالک چې هدیې بیا جنجال جوړ کړی بالک چې بیا جنجال جوړ کړی ده بس په چرت کې دواړه بیچارهګان یو له بله مصروف شي الله فرمایي چې لا يسمعون فيها لغوا دوی به اوتې بوتې او ګډې وډې د ګیلو قصو او پریشانونکې خبرې هم نه اوري بیا د دې ناحیې نه به هم بېغمه وي تاویلې ماویلې دا هم پکې نشته ولا تأثیمه د ګناه خبرې به هم پکې نه وي الا قیلا سلاما سلاما بس سلامونه به وي سلامونه واشنا ایو ترانه وکنه په دې مجاهدینو
سلامونه به وي، یو بل چې ویني بس یو بل ته به سلامونه اچي، یو بل سره به د خوشحالۍ او د روغبړ خبرې به وي. نو بیرته راځي خپل درس ته. د دوی لپاره به وي من کل الثمرات، د هر میوونه، و مغفرة من ربهم، او بخنه به وي له طرفه د رب د دوی. کمن، آیا دغه خلک چې دغه نعمتونه ورکولای کیږي دوی به وي کمن په مثال د هغه چا هو خالدون چې هغه دایمي ده فی النار په اور کې. نه یوازې دا چې په اور کې به دایمي وي چې اور یې وسوځي تږی کی او دوی د اوبو غوښتنه وکوي، وسوقو او بیا وروڅښولی شي دوی ته ماء اوبه حمیما ګرمې، داسې سختې ګرمې چې کله یې مخ ته رانږدې کی نو د مخ پوستکی او د سر پوستکی به توی شي مخکې تر دې چې دا اوبه د دوی خولې ته ورسیږي، او چې کله دا اوبه دوی وهم څکي د مخ پوستکی توی شي د سر پوستکی توی شي. په حدیث شریف کې راغلی چې د سر پوستکی به ولویږي، د مخ پوستکی به ولویږي. یشوي الوجوه، قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې مخونه به کبابي، د مخونو پوستکی به رژي سوځي به. نو چې دا اوبه دوی ومسکي نو بیا به دا اوبه د دوی کلمې ټوټه ټوټه کی او دا کلمې به لاندې لارې لاندې ولوي توی بشي ورنه. آیا دغه څوک چې په دغه سي انجام باندې اخته کیږي دا به برابر وي له هغه چا سره چې الله نعمتونه ورکوي، الله بخنه ورته کوي، الله له ګناهونو پاکوي؟ دا کله هم نه دی برابر. نن به په همدې ځای بس کو، نور به ان شاء الله سبا ته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.